کوچني کوچني بازارونه دي داسې ورته وګورئ. دا د چا کلی دی؟ دا د چا کلی دی؟ دا ستاسو کور ده؟ دا چې زه ولاړ یم د زابل ولایت او د میزانې ولسوالۍ ترمنځ دی اوس جوړ شوی دی. بس کور یې ودان ته وایي د کلا کلی. دا د کلا کلي راټول شوي دا بانډار کې ایسته ده دلته. بیخي ډېر دی. هلته یې رش کش ښه ډېر خلک پکښې لمبېږي. دا د یمکن تر اوسه فعاله شوی ده. د جارولا کلی د جارولا په نامه دی. دا کلي دې وینې دا خټ کورونه دي. ځانې ولسوالۍ د خلکو اقتصاد ډېر برابر دی. بیا انشاءالله اندازه او درک راکوي. درک نه رامعلومېږي چې اوس موږ په کوم ځای کې روان یو. وینې دا ټوله د بادام باغونه دي. ګرځي پېژنم یې نه. دا ډاکټر صاحب څه شي دي؟ دا په لږ وخت کې ډېر کار باسي. دا په یوه شپه کې دوه دلته شوکې ژبه ده. شوکې که موږ در سره بیا. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي او دا زموږ د زابل د سریز څخه به مو خوند اخیستی. نو 11 بجې دي. په مټه مې اوس ډاکټر صاحب پیدا کړی. نو داسې و چې موټر د ډاکټر صاحب سره و او زه بل ځای شوه کړی وم. نو ورته مجبوره وم چې ورته انتظار وکړم. کنې زما پر 9 بجې اراده وه. نو دا چې زه ولاړ یم د زابل ولایت او د میزانې ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک دی او دا د زابل ولایت د میدان هوایي سره ولاړ یم. نو نن غواړم د خیره سره چې ولاړ شم بوم ځمه میزانې ولسوالۍ ته او پاتې څه زموږ مځکې ته مو بوځم چې زموږ مځکه چیرې ده، څه شي پر ولاړ دي، څونه مځکه لرو د خیره سره. نو یو ولاګ درته جوړوم، تاسو راځئ دا ولاګ را سره تعقیب کړئ او دلته یو ډېرې ښایستې اوبه هم دي. که راسه که تاسو یې ووینئ. دا د ډاکټر صاحب ښایسته غټ اوس دی. اوبه پکښې را بهیږي. دوه ځایه اوبه هغه دي، یو ځای اوبه هغه دي. نو دا بیا په دوبي چې کله دې خواته تېرېږي پر دې باندې ځای رش کش ښه ډېر خلک پکښې لمبېږي او ډېر ګټور دی چې پاکې کې خوندور ځای دی. اوس خو لا یو څه خیرن شوی دی. نو هوا چې ده یخه ده. هوا یخه ده او هاخواته د زابل میدان هوایي دی. تیو ښکاره کړه. دا یمکن تر اوسه فعاله شوی دی. راځه ډاکټر صاحب سفر پیلوو. ما ته نن ډېر ځایونو ته ځو. ډېر ځایونه هم په مخکې دي ښه. ژوري په تاړه لري ډاکټر صاحب. سمه ده انشاءالله. نو ستاسو د ښې ډریوري هیله لرو. مایوسه مې نه کړې. ما یو وخت هم نه مایوسه کړی. ښه ډریوري کې که بغیر د ډریوري. اوس د دی په ډبرو وخېځوئ موټر. دا پورنر نه ده. یا دا پورنر نه دی. احتیاط سره کوه. او دا چې دی د خیره سره دې ته وایي د جارولا کلی. د جارولا په نامه دی. د جارولا کلي ته را رسېدلي یو. دلته مکتب هر شی شته. دا کلینیک دی یا دې خواته جامه ده او دا کورونه دي. دلته یو ځای مخ ته په هغه درختو سره ډاکټر صاحب ډېر ښه چمنی و. څه به کوې څه به کوې په سارا کې ډاکټر صاحب سره په ساوس واس. دا ځای کې د دې درختو سره ښایسته چمنی و. یو ورځ موږ مازدیګر لمونځ پر وکړئ. نو میزانه ولسوالۍ چې ده د انځرو او انارو غټ مرکز دی. نو که چیرې وخت را سره و یا مو وخت درلودی زما او د ډاکټر صاحب سره ناوخته نه نو بیا مو انشاءالله یو ځل بیا میزانې ولسوالۍ ته هم بیایم. انار به یو ځای در باندې وخورم. که څه هم اوس ناوخته دی پیدا به نه شي ډاکټر صاحب. اوه کېدای شي چې ایښی د مېلمنو لپاره. کې ایښي و اوه د مېلمنو دپاره. نو نن مو د خیره سره زه بیا یم زموږ مځکې ته.
زموږ مځکه در باندې وینم څه چش پر کرل سوي دي څونه مځکه ده او چیرې ده دا یو شی چې ډاکټر صاحب دا سړک تېر سوی دی پر دې مه تېروه ګږ که یوه دا یو څوک ما راوستلی و ناولده و ښه ولا وایي دا زما موټر داسې ګږاری پیدا کوي بیا به ورشوه سو بیا به پر وګرځېدی زه خو په پیادمه چې دا ګږاری دا شی کوي پر دا سړک چې ده چې بیا به ولاړی بیا به ورشوه سو بیا به پر دې نه ختی بیا به یې وارې پر وختی بیا به یې ور وایي دا اوس چې ګږاری کوي نو هغه خوارکۍ د موټر سره یو څه بیرېدی بلا به ما ته داسې خندا راکړه غږ مې هم نه ورته کوئ تر ډېرو په تشویش کې و بیا مې ورته وویل نو اوس چې دا د سارا وخت خو بلکل نه دی ولې تاسو به دا شاوخوا ساحه وینئ چې هېڅ شی هم نشته خړ پړ حال دی که درختې دي که کلي دي که باغونه دي که د انګورو دي دا هر شي چې دي ټوله خړ پړ دي نو په زابل ولایت کې د میزانې ولسوالۍ د نوخیز په نامه یو سیمه ده او د سورې ولسوالۍ سړکونه پاخه دي نور د ټولو ولسوالیو سړکونه خامه دي او دا چې دی دې ته وایي د کلا کلی دا د کلا کلي په مابینځ کې موږ روان یو او له هاخوا څخه د سارا موټران را روان دي وینې بوټي راوړي د بیا رابارۍ بازار ته بوټي راوړي خرڅوي نو په دې کې بیا ځینې ډېر ښه ښه بوټي پیدا کېږي او ځینې بیا داسې لاندې چې نفس دې در وکاږي دا بوټي په هر کور کې خپل مسلکي هر سړی بیا نه رانیسي په پوهېږي دا کلي دې وینې دا د خټ کورونه دي ځینې دوستان وایي موږ ته دا د خټ کورونه ښه خوند راکوي دا دی ته وګورئ نو بس د سارا څخه دغه موټران دي را روان دي عموما چې په زابل ولایت کې د کمې ولسوالۍ اقتصاد ښه دی هغه میزانه ده د میزانې ولسوالۍ د خلکو اقتصاد ډېر برابر دی ځکه چې د دوی عاید چې دي ټوله یا انځر دي یا انار دي نو ماشاءالله ښه دي پیسه داره دي دی د میزانې ولسوالۍ پر سړک باندې هم پمپ جوړیږي او واقعا هم ښه پر ځای سرمایه ګزاري یې کړې ده ولې چې پر دې لاره باندې کله چې هر وخت زه کلمه ما د دې کوشش کوئ چې په بازار کې موټر ته تیل واچوم او بیا ولاړ سم نو دا دی اوس که بله ورځ چیرې یو څوک نه یو څوک د یو چا پام یا یو میلمه راغلی هغه فکر کوي چې پر لارې به کیدای شي پټرول پمپ وي نو دا دی اوس جوړ سوی دی بس کور یې ودان ښایسته ځای هم جوړوي ډاکټر صاحب ښه د بازار پر سټینډرډ د ګوره دا د پایې مایې او دا شیان ټوله پکښې شته دا ټوله شیان ورسره جوړوي او میزانې ولسوالۍ سړک باندې روان یو نور نو کیدای شي زموږ مځکې ته نږدې یو ولې داسې دقیق ماته نه رامعلومېږي زموږ د مځکې اندازه ډېر مخکې زه تللی یم کیدای شي 4 الا 5 کاله مخکې تللی یم هغه هم زما د اکا سره هغه ته ور معلومه وه نو زه یې بوتم ماته نه وه رامعلومه دلته یو ځای ډاکټر صاحب وایي کارغه دی ښه هغه دی دا دی وینې دا د پاواس وه ما او ډاکټر صاحب هم د دې وارې اراده کړې ده هاخوا ته به مو په بل شاټ کې د کوچیانو کښتۍ لیدلي چې موږ په زابل ولایت کې وګرځېږو د زابل ولایت ولسوالۍ در باندې ووینو دا د ژمي په موسم کې نو کله چې بیا موږ د دوبي په موسم کې راسو بیا دا ولسوالۍ در باندې ووینو نو بیا انشاءالله تاسو په تغیراتو باندې پوهېږئ نو لکه څنګه چې تېر وارې ډاکټر صاحب وویل زابل ولایت ډېرې ښې ولسوالۍ لري مثلا د چوپان ولسوالۍ د که څه هم لاره یې خرابه ده مګر چې ولاړ سې په دوبي یعنې په هغه جون جولایي کې په د چوپان ولسوالۍ کې داسې ځایونه شته چې واوره پکښې پرته وي یعنې ته کولی شې چې په دوبي د واورې څخه خوند واخلې او اوس نو مس یې وار دلته زموږ یو ملګری دی د ډاکټر صاحب دی شناخته دی نو هغه ته مې وویل معلم د چوپان ولسوالۍ ته مې بوځه هغه وویل اوس چې ولاړ نه سې یخ دی وایي ډېر یخ دی که نو بیا انشاءالله په دوبي به انشاءالله دا ولسوالۍ کور کړو نو اوس د خیر سره ځو کیدای شي میزان ولسوالۍ ته هم ولاړ شو د ډاکټر صاحب سره مې بحث وکړئ وخت لرو د عمومي ډامبر څخه ما او ډاکټر صاحب راکاټ سو نو نور د رک ولک را معلومېږي یاره مخکې دلته یو ځای جوړ سوی و ما پر هغه صحیح کړی و دا ځای مخامخ درته نو اوس هغه هلته نور ځایونه جوړ سوي دي بدرې پر دا لاره راکاټ سو مخته دا کلو څه چې لږ تېر سي بیا انشاءالله
اندازه او درک راکوي ورک نه شو یا ورکېږي نه خپل کشت بېرته په یادوه د موټرواني دغه قانون دی چې کشت دې باید په یاد کلي ماشومان دي ګوره ګین کوي نو یو څه به مخته ولاړ شو تر دا کلي ووځو بیا درک رامعلومېږي ډاکټر صاحب و دا وزونه دي وینې باوړۍ دي او ډاکټر صاحب پر غلط کش راغلي وو بېرته ولاړو شاته بېرته ډامبر ته مو ځان ورسوی را وګرځېد نو نور نو ما درک نه رامعلومېږي چې اوس موږ په کوم ځای کې روان یو د چا ځای ته روان یو هلته یوه باوړۍ وه ډاکټر صاحب د هغې باوړۍ زما نوم زده و دلته به د یو چا څه پوښتنه وکړو چې هغه باوړۍ چیرې وچه سوي دي نوم خو بې پرې نو ته به دې سړي څه پوښتنه وکړې چې په هغه وخت کې هغه پیدا سوی نه و یا د هغو نه خبر نه نو دې ته د زابل ولایت څه شي وایي باوړۍ سیمه د باوړیو سیمه ورته وایه دلته وایي په 1800 دي که څو ما د یو چا څه واورېدل وایي 1800 باوړیانې دلته دي نو 1800 چې په 2 انچه اوبه خو هر یو اتمن لري چې برما یې ولید بس ما او ډاکټر صاحب هم روان یو دا رامعلومېږي نه چې چیرې روان یو پوښتنه چې وکړو هغه بغل د خلکو چې زموږ د مځکې بغل ته یې مځکې وې نو اکثره خلک یې نه پېژني او زه چې راغلی یم په هغه وخت کې دا هېڅ شی هم نه و داسې و مثلا په هغه وخت کې چې د ډامبره څه زموږ د مځکه معلومېده مګر اوس دا د کورونه دي دا باغونه دي ډېر ځایونه آباد سوي دي دا ټول د بادامو باغونه دي وینې دا ټول د بادامو باغونه دي دغه لاس کې باغونه دي او دا ساره خلک چې بیا دي بیا دلته دا دیواله ته د لمرچي کې ته کښېني په ژمي ساره کې نو رښتیا هم په ژمي هېڅ کار نه وي په مني کې سیزن نه میاشتې شی لا نه وي باغ کې یو شی ګرځي پېژنم یې نه دا ډاکټر صاحب څه شي دي دا د انګورو باغ دی یا خواته باوړۍ ده دا د اوزي دا ودې پر ولاړې او دا نو ولاکه کیتۍ پېژنئ خو راویښه یاستې دا څه شي دي متاسفانه چې موږ په دې ونه توانېدو چې موږ خپله مځکه پیدا کړو درک نه راکوي هېڅ نه رامعلومېږي کنې بیخي تقریبا دا د سړکه څخه مو هغه داسې ځای و چې ما تاسو ته وویل چې له سړکه څه معلومېدی او د سړکه څه 2-3 دقیقې لار و ډاکټر صاحب او داسې زموږ اوس داسې څوک هم پیدا نه کوي چې هغه په دې کلي کې ډېر وخت تېر کړي هغه ته بیا دا ټول درک ور معلومېږي هغه زموږ د مځکې شاوخوا چې کوم د خلکو باوړیانې وي یا کوم خلک اوسېدل هغه مې دلته 8 نفره په دې نامه دي نو درک نه راکوي خیر دا بیا زموږ اکا دی شیرین تاسو زما سره په ویډیوګانو کې لیدلی دی هغه بیا انشاءالله راولم هغه ښه بانډار و ګپ هم کوي ستاسو سره به یو ګړی ګپ و بانډار هم وکړي او دا مځکې ته به مو دقیق راولي چې دغه ځای دی بیا انشاءالله نو واده در سره کوم راولم مو دا مځکه در باندې وینم د خیره سره نو اوس بېرته ما ډاکټر صاحب راوګرځېدو روان یو د پاخه ډامبر پر خوا باندې خان زویه دې خواته راست دې خواته راست مخته راست مخ دا د چا کلی دی دا د چا کلی دی دا ستوی کور ده ستا پلار څه نومېږي څوک رحمان نومېږي موږ ته چای راکوې موږ چای نه دي خوړلی ورک ستوی په کلي کې څوی کور کومه دی ښه ګین کوې آفرین ځه بای بای دا و د ماشوم مو ولیدی د کلي ماشوم 3 وارې مې د پلار د نامه پوښتنه ځینې وکړه 3 سره واره مختلف نومان راته واخیست یو وارې ویل د بشر بیا ویل وایي د رحمت بیا وایي د جمعه خان ډاکټر صاحب ستا ورپام و دا بیا د خپله یو پالیسي سپیان دي د دې کلي څونه سپیان دي هلته ورته ګوره دلته ورته ګوره د ټوله کلي سپیان دلته راکښې ډاکټر صاحب راټول سوي دا بانډار کوي سره دلته بیخي ډېر نن یې میټینګ نیولی دی یا د یم د المرچیک ته یو ځای سره راټول سوي وو ښه ډاکټر صاحب والله خو زموږ که بې موټره و دوه نږدې موږ هم نه یاره که بې موټره وای ډاکټر صاحب
اوس خو به ستا په څټ کې جوړه شنه ده نور د لم په دې ډاډه اوس تر موټر خو نو بس تر موټر چې اخوا ته سپی نشي راوتی او نو نوم نه دی کوي هندارې مو لا پورته کړی او دا بیا پر دا لاره باندې کوچني کوچني بازارونه دي داسې ورته وګورې یا د دې ځای څخه یو وخت ما و نجیب دغه راخستې وله الکوزي انرژي مو رانیولې وه ډېره خرابه الکوزي انرژي وه ده اوبو یخه وله نو ګر سره دغو نه بدخونده انرژي هېڅ وخت نه وه خوړلې نو بیا ما و نجیب تر هغه ځایه خندل موږ لاجبه انرژي مو رانیولې وه نو په دې ځای کې بس د میزانې ولسوالۍ ته لاره تللې ده نو دا د ولسوالۍ خلک دلته ګوره دا دي ګډوي دي و پاپړ دي تیل د موټرسایکلانو سامانونه د روزمره ژوند ټوله ضرورتونه سته هر ضرورت سته مګر داسې مور ته ګورې چې تاسې بازار خړ دی یا نانوایي لا پکښې سته خو د هغه اډوانس ژوند دغه بیا نسته کیسه یا دی شان نسته کیسته اوس مثلا د دې ځای و د دې ځای د نوم مینې بازار به سره مقایسه کوې یاره ډاکټر صاحب ستا د مسلک دغه خو م ولاړه ده درملتون اوه چې درملتون دی نوري درملتون او دې خواته برما ولاړه ده پیچي وینې ډاکټر صاحب دا پیچي برما ده و دا جنریټر ده دې خواته هم دا دی د غاښو کلینیک هم سته زما دغه بل سامان اصلي دا شاته ولاړ دا وینې دا دوه موټره پیچي برما غواړي دا په لږ وخت کې ډېر کار باسي دا په یوه شپه کې 200 متره برما وایي دغه پهلوان چیرې ځي ډاکټر صاحب دې راوخېجو راوخېجه چیش دې راخیستې دي پهلوانه ته ما ته یو ګوله زنده که کور ته یې وړې که باغ ته یې وړې نو د کوم ځای چې کور ته وړې دا د بازار ډوډۍ دې رانیولې ده ته ښکاره که کور مو ډوډۍ نه وه پخ کړې ښه مېلمانه رالو ما چې ویل د کور ډوډۍ در سره ده ما بیا د کور د ډوډۍ په خاطر غوښت د بازار ډوډۍ خو موږ هم ډېره خوړلې ده پهلوانه انجینران دي مېلمانه دي موږ بیا ډاکټران دي موږ مېلمانه کوې دا ډاکټر صاحب دي دا مېلمه کوې خود دې مېلمه کوم ما ستا سره ده چی شي راکوې د وچې ډوډۍ باوجوده چی شي م پخ کړي دي هګۍ وطني هګۍ اوه په غوړو کې که په داسې دغه کې یو خوا سرې کړي ساده په غوړو کې داسې لیاب شي ور جوړ کړي رومیانو پیازو په غوړو کې پخې کړي چیش کې پخې لوبیا شته لوبیا خو شته غوا لرئ شیدې یا غوا چیش کوي نه ده لنګه نه لنګه نه ده ښه آفرین ډاکټر صاحب غوا نه ده لنګه سوې تر اوسه د غوا شیدې ومستې سپیدا د ستاره ده وایي زه خدای د لنګه کې نه بیا لا بیا ښه ډېرې مستې و شیدې خوره ښه داسې قوي ځوان درته جوړ شي سمه ده هر سهار مستې خوره شیدې خوره بلا و ښه داسې ښه هډوکي به دي ښه چاغ ځوان به یې سمه ده او ډاکټر صاحب دا د لکچر شروع کړی دی هلې پرون یو چا د یو ځای کې یو خبر وکړو بلا مال موږ د خپل مسلک مطابق داسې تبلیغ راڅه کېږي دوې خبرې خو یو څه راڅه ویل کېږي بله وا دغه خبره ده نو بس موږ هم د خیره سره دا دی چېرته ځئ موږ ځو میزانې ته موږ ستا مېلمانه یو میزان پاته شوه بله وایي وارې به ستا سره ډوډۍ وخورو ګوره د ډوډۍ ټیم دی ښه څو بجې ډاکټر صاحب موږ سهار لا شی نه دي خوړلی ټیک 12 بجې دي پاو بالا او ټیک 12 بجې دي پاو بالا دلته شوکې ژبه ده شوکېږي که موږ در سره بیا یار دی بیا به مجبوره ده نوره ډوډۍ هم راواخلي یو څه تېر سي د کوم ځای سره شوکېږي دلته بس دلته یې وچې ودروه ډاکټر صاحب بس ځه الله دې ملس بای بای دعاوې کوه سمه ده کوچنی نانی مو شوکی د کور دپاره یې ډوډۍ راوړې وه دا دوکانو څخه وایي مېلمانه راته راغلي دي نو دا و زما و د ډاکټر صاحب یو ولاګ ځکه که دا ولاګ ته تعقیب پسې ورکړو تر میزانې ولسوالۍ پورې بیخي اوږدېږي تقریبا کېدای شي تر 40 دقیقې ولاګ هم اوږد شي نو بیا به انشاءالله دورې ولاګ درته جوړ کړو او زموږ مځکه خو نو چې یو څه زه لږ راتېر شوم یو بل ځای مې ولیدی بیا لږ درک راکړئ خو خیر انشاءالله دا وعده در سره کوم در باندې وینم یې زموږ مځکه نو بس تر دې ځایه دا و ولاګ
نو تاسو متعقب کړئ انشاءالله نور ولاګونه هم مخته سره لرو. نو تر بل ولاګه د الله په امان ښه وخت ښې چارې. بای بای.